داسې یو جنگ چې هغه ټوله نړۍ ولړزوله. د روژې میاشت وه، د 640 میلادي کال. داسې یوه ورځ چې د ځمکې یو وړوکی حصه د ګردې نړۍ نقشه بدلونکې وه. ځای و میدان بدر او مخ په مخ وې دوه لښکرې. یو طرف ته و صرف 314 مسلمانان په لاس کې معمولي اسلحې، لیکن په زړه کې پوخ یقین. او بل طرف ته د 1000 کسانو داسې یو لښکر چې په هر قسمه تجهیزاتو سنبالو. دا جنگ صرف د طاقت نه و، دا و د حق او باطل په منځ کې جنگ. د هغه جنگ و چې ثابت کړلو چې اصل د جنگ اسلحه نه ده بلکې ایمان دی. نو راځئ د هغه جنگ په داستان کې قدم کیږو چې د هر مجلس ښکلا ګرځېدلې. په 640 میلادي کال کې د ابو سفیان په مشرۍ کې د شام څخه مکې ته داسې یوه قافله روانه وه چې د 50,000 سرو زرو دینارو ترڅنګ پکې هر قسمه مال موجود و. د دې قافلې خبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسید. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته وویل چې د دې قافلې مخه ونیسئ او د کفارو سیاسي، نظامی او مالی طاقت کس نس کړئ. لیکن د قافلې مشر ابو سفیان ته هم خبر ورسید چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قافلې مخه نیولې ده. نو ابو سفیان مکې ته یو تیز استازی ولېږه. استازی چې کله مکې ته ورسید نو د کعبې په خوا کې د خپل اوښ پوزه پرې کړله، جامې یې وشکولې او په زوره زوره یې د قافلې د کومک لپاره چغې وهلې. نو دا په هغه زمانه کې د هغوی د ایمرجنسي ښودلو یو رواج او دود. نو د مکې خلق غیرت ونیول. د قافلې د ژغورلو لپاره یې د 1000 کسانو لښکر د ابو جهل په مشرۍ کې را روان کړ چې په هر قسمه اسلحو باندې سنبالو. د دوی سره 100 اسونه او 200 اوښانو او مسلمانان 314 تنه وو، 2 اسونه او 80 ورسره اوښانو. لیکن ابو سفیان یو زیرک انسان و. هغه د قافلې مخ د عمومي لار څخه واړول، یوه بله لاره یې اختیار کړه. قافله یې د مسلمانانو څخه بچ کړه او قریشو ته یې خبر ورکړ چې قافلې نجات ومونده، تاسو بیرته لاړ شئ. لیکن ابو جهل وویل موږ به هیڅکله بیرته ونه ګرځو تر څو پورې په بدر کې 3 ورځې جشن ونه لمانځو. هلته به اوښان حلالوو، خلکو ته به ډوډۍ ورکوو، شراب به څکو، د سندرو او رقص مجلسونه به کوو. دا کار به د دې لپاره کوو چې زموږ د دبدبې، شوکت او زور څخه ټول عرب وویریږي. نو دوی ټول بدر ته راغلل او هلته دیره شول. او بل طرف ته مسلمانان هم بدر ته ورسېدل. مسلمانان په بدر کې د هغه کوی خوا کې دیره شول چې هغه قریشو ته نږدې و. نو د روژې په 19مه ورځ دواړه لښکرې مخ په مخ شولې چې د ابو جهل لښکر د مسلمانانو 3 چنده و. د ابو جهل د لښکر څخه عتبه د خپل رور او زوی سره مخې ته راغی او مسلمانانو ته یې چلینج ورکړلو چې څوک شته چې هغه زموږ 3 واړو سره مقابله وکړي. د مدینې 3 انصار د دوی سره د مقابلې کولو لپاره مخې ته راغل. نو عتبه وویلې تاسو څوک یې؟ موږ د خپلو ورونو سرونه پرې کوو، چا چې د خپل پلار او نیکه دین پریښی. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت حمزه، حضرت عبیده بن حارث او حضرت علی رضی الله عنهم ته وویلې چې ورمخې ته شئ. دا 3 واړه مخې ته راغل او جنگ شروع شو. د مسلمانانو څخه حضرت عبیده زخمی شو، لیکن د کفارو څخه مخې ته راتلونکي 3 واړه ووژل شول. د دې څخه وروسته بیا عام جنگ شروع شو. مسلمانان په خپل ځای باندې ولاړو، کفارو په هغوی باندې ښه په زور او جوش سره حمله وکړه. لیکن د مسلمانانو سخت مقابلې سره مخ شول او بیرته په شا وتنبول شول. دوهم ځلې بیا مضبوطه حمله وکړه، لیکن بیا هم د سخت مقابلې سره مخ شول او بیرته په شا شول. لیکن دا ځل مسلمانانو په دوی باندې داسې مضبوطه حمله وکړه چې د کفارو په لښکر کې شکست خپور شو. 80 تنه مشرکین په شمول د ابو جهل سره ووژلی شول او 80 تنه ژوندي ونیول شول. په مکه کې خلکو د کامیابۍ انتظار کولو، ځکه چې په 13 کلونو کې د مکې قریشو ته غټ شکست نه و ورکړلی شوی، بلکې دوی غټو لښکرو ته شکستونه ورکړي وو. لیکن اوس دوی صرف د 314 کسانو څخه ماتې خوړلې وه. د جنگ څخه اولني تښتېدونکي چې کله مکې ته ورسېدل نو په هغوی باندې چا یقین ونه کړل. دوی ویلې چې داسې کېدلی نشي چې موږ د جنگ بیللی وي. لیکن لږ موده پس
د دوی په دې خبره باندې یقین شو چې دوی جنگ او په ټوله عربي نړۍ کې خپل عزت بایللی دی. او بل طرف ته مسلمانان چې د فتح سره مدینې ته لاړل نو هر طرف ته خوشحالي وه، لیکن څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل کور ته داخل شو نو هغه علیه السلام ته معلومه شوله چې یو څو ورځې مخکې د هغه علیه السلام یوې ډېرې ګرانې لور حضرت رقیې رضی الله عنها د دې فاني نړۍ څخه خپلې سترګې د همیشه لپاره پټې کړي. انا لله و انا الیه راجعون. د دې خبرې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو، لیکن د مسلمانانو د خوشحالۍ برحاله ساتلو لپاره د دې خفقان یادونه د هیڅ چا مخکې هم ونه کړه، لیکن دا خوشحالي زیات وخت پاتې کېدلی هم نشوه، ځکه چې دا ځل ابو سفیان د بدل اخیستلو لپاره د داسې یو لوی لښکر په جوړولو کې بوخت و